بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د اتوار د ورځې یوه ډېره عظیم الشان او لاجواب وظیفه بیانوم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو په پریشانو کې راګیر یئ، مصیبتونو کې، تکالیفو کې او مسایلو کې راګیر یئ، یا د ستاسو حاجتونه نه پوره کیږي، ناممکنه حاجتونه دي او د هغې پوره کېدل ناممکنه تاسو ته په نظر باندې راځي، نو زما عزتمندو دا صرف د یو منټ وظیفه ده. د خپل زړه او د دماغو په توجه سره وکئ. ان شاء الله تعالی د ستاسو ژوند به الله جل شانه بدل کی او د ستاسو د ژوند هر ناممکنه پریشانی، هر مشکل او مصیبت دا به الله جل شانه ختم کی. هر ناممکنه حاجت او مقصد کې به الله جل شانه کامیابی درکړي. لہذا زما عزتمندو، دا ډیره اسانه وظیفه ده، صرف د یو منټ وظیفه ده، ډیره مجربه او عظیم الشان وظیفه ده. د اتوار په ورځ باندې لازمن د خپلو حاجتونو، د خپلو مشکلاتو، پریشانو او مصیبتونو نه د نجات لپاره دا عمل تاسو لازمن وکړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ ډالۍ کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما له خپلو استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واټساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د عظیم الشان کلماتو مبارکه او د عظیم الشان وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، کله چې په یو انسان باندې پریشانی راشي او ډیر مشکل وخت په د باندې راشي، نو دی غبراو شي، عقل کار پریزي او هر طرف ته تیاره دته مخصوصیږي. نو په دې حالت کې د انسان ته یو مدد پکار دی، د سره یو سهاره پکار ده چې هغه دته سکون، یقین او کامله کامیابی ورکي. اکثر زما عزتمندو، مونږه په اکثر وختونو کې خوش یا خلکو سره مشورې کوو، خو لیکن چې کومه خزانه مونږ ته خپل خوږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم راکړې ده، هغه د هر څه نه اثر کوونکې ازموده برکتونو والا خزانه ده. لہذا زما عزتمندو، نن زه تاسو ته خاص او مجربه وظیفه بیانوم چې هغه نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل امت ته ښودلې ده، چې د هغې په ذریعې سره پریشانی، هر مشکل او د هر مسئلې حل په هغې سره ممکن دی. د دې په ذریعې سره به درته ان شاء الله تعالی الله رب العزت دا مشکلات هم ختمی، دا پریشانی او مصائب هم درنه الله جل شانه دفع کوي او په خپلو مقاصدو کې کامیابی به هم الله جل شانه تاسو ته درکوي او خپل حاجتونو کې به هم الله جل شانه تاسو ته کامیابی درکوي او پوره کوي به. زما عزتمندو، یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خپل مرګرو ته فرمایل چې زه تاسو ته هغه کلمات مبارکه بیان نکم چې هغه تاسو د تکلیف، د مصیبت او د هر پریشانی په وخت کې وایي او تاسو نه بیا هر مشکل، تکلیف او پریشانی، هر مصیبت الله جل شانه د هغې په ذریعې سره ختم کی.
نو صحابه کرام و فرمایل او جی تاسو مونږ ته وخای. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې دا کلمات مبارکه تاسو د هر تکلیف او د هر مصیبت او د هر پریشانه په وخت کې وایي. ها کلمات مبارکه زما عزتمندو تاسو ته په سکرین باندې ښکاری هغه دادي: الله ربي لا اشرك به شيئا. الله ربي لا اشرك به شیئا. زما عزتمندو د دې ترجمه ده چې الله چې دی الله زما رب دی، دی الله تعالی سره ز شریک نه ګرځوم، دی الله تعالی سره ز ایصدار نه ګرځوم. زما عزتمندو دا ډېر طاقت ور کلمات مبارکه دي، دا ډېر د طاقت والي دي، ډېر د ایمان نه او د الله جل شانه د وحدانیت نه ډک کلمات مبارکه دي. لہذا چې کله هم مونږ ته بېچینی وي، پریشانی وي، سویره وي، غبراهټ وي، حاجتونه مون پوره کیږي او په خپل مقاصدو کې او خواهشاتو کې کامیابی راته نه ملایويږي، نو زما عزتمندو د دې کلمات مبارکه او څه خاص حالت نشته، صرف درې پیری ویل دي، درې ځله ویل دي، بس د زړه توجه واړي، یقین غواړي او په جبه سره صرف او صرف دا الفاظ ادا کول دي. دا داسې الفاظ دي زما عزتمندو چې دا عرش معلی لرسیږي او دا داسې کلمات مبارکه دي چې چا هم دا ویل د هغه یو تعلق او یو رشته به الله جل شانه سره جوړ شي. کو څوک د مصیبتونو نه د تکالیفو نه نجات غواړي او سو خپل حاجتونه پورا کول غواړي او په مقاصدو کې کامیابی غواړي، نو دا ورته الله جل شانه ورعاته کی. دا هغه طاقتور او عظیم الشان کلمات مبارکه دي، په دې کې ډېر زیات اثر او برکت پروت دی چې کله هم تاسو د هر طرف نه پتا سو باندې دروازې بند شي او تاسو راګیر شي او د وتلو سحل تاسو ته په نظر باندې نه راځي، نو زما عزتمندو دا کلمات مبارکه تاسو وای. صرف درې پیری ویل دي، پورا د زړه په یقین سره کامل برواسه سره پر رب کائنات باندې خاص یقین او برواسه سره تاسو دا وظیفه وکړئ. زما عزتمندو بل دا خبره چې دی وظیفه دی عمل د پر خاص ټیم مقرر نشته، نه د دې پر خاص رز مقرر شته دی. بچ کلم تاسو حاجت را پیښ شو، مشکل او پریشانی کې راګیر شوي، نو د دعا د پر بل سپورته کوي او دا ټولو نامخ کې به تاسو صرف درې پیری تاسو دا وای: الله ربي لا اشرك به شيئا. او دا غینه پس و بیا انتهایی عاجزه سره توجه سره دعاګانې وغواړي. صرف درې ځلې ویلو سره تاسو چې درې ځلې دا کلمات مبارکه وای، بیا د الله جل شانه نه څه دعا مو غواړي، څه سوال مو کوي، الله جل شانه دا دعا او دا سوال قبلي. زما عزتمندو ډېر مبارک کلمات دي او ډېر مجرب وظیفه ده، ضرور به ضرور د خپل دعاګانو نه مخکې دا کلمات مبارکه تاسو وایي. زما عزتمند امید لرم